د یوې مور او زوی خوندوره کیسه. یوه ورځ له غرمې وروسته مور له خپلو اولادونو سره کېناسته چې له هغو سره په درسونو کې مرسته وکړي. خپل 4 کلن زوی ته یې یوه ورقه ورکړه ترڅو رسامي پکې وکړي او د دوی مزاحمت ونه کړي. ناڅاپه ور په یاد شول خپل خسر ته چې سپینږیری او ناتوانه دی او د کور په یوه لرې برخه په یوه کوټه کې یې ژوند کوو او د خپل ناتواني له امله له کوټې څخه نشو بهر کېدلی. ډوډۍ یې نه ده وروړې. هغې د خپل توان په کچه له خپل خسر سره مرسته او د هغه خدمت یې کاوه او خاوند یې هم ترې راضي و. په ډېره بیړه یې خپل خسر ته ډوډۍ وروړه او له هغه څخه یې وپوښتل نور څه ته اړتیا لري. خسر یې د نه په ژبه سر وښوراوه او نوموړې بیرته خپلو زامنو ته ورغله. کله چې د مور پام د خپل کوچني زوی رسامي ته شو ګوري چې په ورقه کې یې کوټې رسم کړي او هغه یې په ځانګړي کودونو نښه کړي دي. مور یې ډېره حیرانه شوه او پوښتنه یې وکړه زما ګرانه څه دې رسم کړي؟ هلک ځواب ورکړ ما کور جوړ کړی دی. کله چې زه غټ شوم او واده مې وکړ نو په هغه کې به ژوند کوم. مور یې ډېره خوشحاله شوه او ویې پوښتل زویه ته چیرته ویده کېږې؟ هلک ځواب ورکړ او ویې ویل دا د خوب کوټه ده، دا پخلنځی دی او دا هم د ښه راغلاست کوټه ده. له دې کوټو څخه یې یوه بله لرې کوټه رسم کړې وه. مور یې په ډېرې حیرانتیا سره وویل دا کوټه ولې له نورو کوټو څخه لرې ده؟ زوی یې په ځواب کې داسې وویل دا کوټه مې ستا لپاره جوړه کړې ترڅو پکې ژوند وکړې لکه څنګه چې نیکه مې ژوند کوي. مور یې د خپل زوی په دې خبره ډېره خواشینې شوه او ویې ویل آیا کله چې سپین سرې شوم له کور څخه په یوه لرې کوټه کې یوازې ژوند وکړم پرته له دې چې له خپلو لمسیانو سره خبرې وکړم او د هغوی له لوبو څخه خوند واخلم؟ مور یې په بیړه خدمتګار راوغوښت او په کور کې تر ټولو ښکلې کوټه چې د میلمنو لپاره جوړه شوې وه د خپل خسر لپاره یې تیاره کړه او د خسر د خوب کټ یې د میلمنو کوټې ته راوړو او خسر ته یې وویل پس له دې دغه د کور په منځ کې کوټه ستا ده او ته به دلته ژوند کوې. کله چې د ښځې خاوند کور ته راغلو د دې هر څه په لیدو حیران شو او د لامل پوښتنه یې وکړه. په داسې حال کې چې د میرمنې له سترګو څخه یې اوښکې تللې داسې یې وویل که چیرې هغه کوټه چې له کور څخه لرې ده خپل خسر ته ورکړم او هغه له موږ څخه لرې ژوند وکړي کیدای شي په راتلونکي کې زموږ اولادونه زموږ سره همدا شان چلند وکړي او له کور څخه یوه لرې کوټه راکړي. نو ځکه مې خسر ته تر ټولو ښکلې او د کور په منځ کې کوټه ورکړه ترڅو په راتلونکي کې زموږ اولادونه زموږ سره همدا شان چلند وکړي. څه ډول چلند چې کوې له هماغه شان برخلیک سره به مخامخ کېږي.